د آنلاین ډیزاین یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو سلامونه نیک هیله او احترامات مې ومنئ په دې هیله چې ټول به ښه او جوړ وئ. لکه څنګه چې په ریویو کې تاسو دغه عکس ولیده، دغه کارت مو ولیده چې څنګه کولی شو چې دغه ډول کارتونه د اختر لپاره ډیزاین کړو. نو دغه ډول کارتونو طریقه به زه تاسو ته په دغه ویډیو کې ښیم. دا چې ما یو څه وخت مخکې 6 ورځې مخکې د خپلې فیسبوک پاڼې آنلاین ډیزاین د پاڼې نه ما یو عکس شیر کړی و، په هغه کې ما لیکلي و چې یعنې تاسو څنګه که چېرته غواړئ چې تاسو دغه ډول عکسونه تاسو ته ډیزاین شي نو خپل عکسونه ما ته په دغه وټساپ شمیره باندې ولیږئ. ډیره دوستانو عکسونه ولیږل، ورته جوړ هم شو، خو ډیره دوستانو یې د دغه د جوړولو د پروسې پوښتنه کړې وه چې څنګه کولی شو دغه کارتونه موږ خپله جوړ کړو. نو ډیره دوستانو ته بیا ما طریقه هم وښودله، ځینو یې د اپلیکیشن غوښتنه کوله، اپلیکیشن نوم طریقه وغیره مې ورته وښودله، خو ما دوستانو سر پې خلاص نه شم. ډیره دوستانو غوښتنه کوله چې موږ ته د ویډیو له لارې دغه طریقه وښایم او سکرین ریکارډینګ وکړه. نو هر یو ته بیل بیل سکرین ریکارډینګ کول وغیره دا ما ته هم ستونزمنه وه. نو دا مې بهتره وګڼله چې یوټیوب چینل ته یوه ویډیو اپلوډ کړم او له تاسو سره شریکه کړم تر څو هر څوک یې غواړي دغه ویډیو دغه ډول ډیزاین ایډیټینګ زده کړي نو زموږ یوټیوب چینل ته دې راشي او له هغه ځایه دې ویډیو کاپي کړي، ډاونلوډ دې کړي او هغه په ځیر ځیر سره وګوري تر څو وکولی شي چې دغه ډول ډیزاین وکړي. نو دا چې څنګه کولی شو دغه ډول کارتونه جوړ کړو زه یې درته ښایم. چیرې ځئ مه، له موږ سره پاتې شئ، ویډیو تر اخره وګورئ. که ویډیو مو خوښه شوه هرومرو یې در سره ویډیو لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره شیر کړئ تر څو ستاسو نور ملګري هم له دې نه خبر شي او هغوی هم وکولی شي ځان ته په خپله د خپلې خوښې کار جوړ کړي د اختر لپاره. نو ځو د ویډیو په طرف. نو د هر څه د مخه به تاسو دوستانو د دغه ویډیو ډسکرپشن وګورئ. په دغه ډسکرپشن کې به تاسو ته ما د دغه انځورونو لینک درکړی، دغه انځورونه تاسو له همغه ځایه ډاونلوډ کړئ. دغه شاته بیکګراوند چې کومې دي له همغه ځایه نه چې دغه بیکګراوند یې کله ډاونلوډ کړې نو باقي طریقه یې درته بیا ښایم. نو دا مو چې کله ډاونلوډ کړي دا بیا به لاړ شئ تاسو پلی سټور ته. پلی سټور ته چې کله لاړئ په پلی سټور کې به تاسو یو اپلیکیشن دی د پیکزلیپ په نامه. دغه پیکزلیپ چې دی دلته به راشئ تاسو به په سرچ کې ولیکئ په پلی سټور کې PIXEL دغه په سر کې راوسته پیکزل لیپ. نو دغه پیکزل لیپ اپلیکیشن به تاسو انسټال کړئ. ما مخکې نه انسټال کړی دی. نو دغه چې تاسو انسټال کړه دغه اپلیکیشن به تاسو اوپن کړئ. دا مو چې اوپن کړه نو لومړی به داسې کار وکړئ چې دغه خپل کوم بیکګراوند چې دی دغه بیکګراوند چې تاسو ډاونلوډ کړو ډسکرپشن کې ما لینک درکړی همغه ځای تاسو ډاونلوډ کړئ. دغه بیکګراوند به راوړئ، تاسو بیکګراوند به راوړئ. بیکګراوند به زه را پیدا کړم. بیکګراوند دلته دی، دغه بیکګراوند دی. دغه بیکګراوند به یو ځل دغسې راوړئ چې څومره ساحه نیسي دغه ساحه دا به دغه ځای کې همدغسې راوړئ چې موږ ته پته ولګېږي. بیا به د دې دا رنګ چې دی د دې د بیکګراوند رنګ دا به تک سپین کړئ. صحیح شو. بیا دغه دا پلس کوم نشان چې دی د جمع نشان په دې باندې کلیک واخلئ. لاندې دا فرام ګیلري د ګیلري څخه په دې باندې به کلیک واخلئ. په دغه په سر کې چې دا درې کرښې دي په دې باندې به کلیک واخلئ او ګیلري ته به راشئ. همدغه بیکګراوند به دوباره بیا راوړئ. دغه ما دوباره پې بیا کلیک وکړه یا سپی کړم او تر د اخره پورې به وغځوم د دغه سپین بیکګراوند برابر به کړم. دلته به په دغې دې طبقو باندې کلیک واخلئ او دا به لاک کوئ چې دې باندې به کلیک واخلئ چې دا لاک شي. دا چې کله موږ سره لاک شو نو دې باندې به بیا دا خوځېږي نه چې نور ایډیټ موږ کوو دا به موږ سره خوځېږي نه. اول به تاسو داسې وکړئ چې په دې باندې به کلیک واخلئ. په دې مو چې کلیک واخیسته بیا به دلته په دې شیپ کوم نشان چې دی دغې باندې به کلیک واخلئ او دلته به راشئ. دغه یو اپشن چې دی د رنګ صفا کول په دې باندې به کلیک واخلئ او دا به ورته چالانه کوئ. دا چې ورته کله چالانه کړو نو دغه سپین رنګ چې کوم دی دا اتومات لرې شو موږ سره په دې بیکګراوند چې کوم وو. زه دغه شاته رنګ بدلوم، تاسو ته ګورئ شاته رنګ مثلا ما نارنجي کړو نو هغه دې کې چې خپل کوم دې بیکګراوند کې چې خپل کوم سپین رنګ و همغه رنګ موږ سره ریموف شو. ګورئ زه تاسو ته بېرته وښیم. دا زه بېرته بندوم. موږ سره د بیکګراوند په دغه ساحه کې د عکس په ځای کې چې کوم دی یو سپین رنګ دی نو دا چې ورته کله چالانه کړئ هغه سپین رنګ له موږ سره
ورک شو. بیا به تاسو په دغې جمع نشان باندې بیا کلیک واخلئ او د ګیلري څخه به خپل یو انځور راواخلئ، کوم انځور چې غواړئ تاسو په کارت کې ځان ته ولګوئ هماغه انځور به راواخلئ. نو زه په خپله ګیلري کې دلته خپل یو انځور ګورم تر څو دغه دی زما دغه یو انځور دی. دغه انځور ما راواخیسته په یس باندې ما کلیک واخیسته. دا به دغسې راوړئ د دغه کور برابر به کوئ. دلته به راشئ او دې کې به تاسو به دغه درې طبقې چې دي دا به ووهئ او دغه چپ سیټ ته چې دا کوم پرله پسې ټکي دي دغه ټکي چې دي په دغه ټکو باندې به کلیک داسې واخلئ او دا به ښکته راوړئ تر څو د انځور مو د بیکګراوند شاته شي. نو انځور چې کوم دی هغه موږ سره دغه کور کې داخل شي. که بیا نور برابروو دغسې ښکته پورته کوو مو داسې بیا به برابر کړئ ورسره بیا. نو زه به دا هم لاک کړم تر څو چې زه نور ډیزاین کوم او له ما سره دغه انځور چې دی دا ما سره ونه خوځېږي خراب نشي. نو دلته به تاسو راشئ په دې باندې به کلیک واخلئ او دلته به په دې لیکنې باندې کلیک واخلئ، په دې 3 ډاټس په کلیک واخلئ، ایډیټ باندې به کلیک واخلئ او دا به ایډیټ کوئ. ایډیټ دې کې به تاسو اوس د اختر مبارکۍ هر چې هم چې لیکل لکه زه لیکم چې نیکمرغه کوچنی اختر مو مبارک شه. ښه تر دغه ځایه پورې ما ولیکه دا عمره خط. تاسو چې بیا هر ډول لیکنه کول هماغه وکړئ. دا به زه داسې راولم او د دې رنګ چې دی دغه رنګ به ورته انتخاب کړم. رنګ به تک تور رنګ به ورته انتخاب کړم. رنګ مې ورته تور رنګ انتخاب کړ. دلته به راشم په دې لیک بڼې په دې باندې به کلیک واخلم او دې ته به یوه بڼه ورکړم، یو فونټ به ورکړم. نو هر ډول فونټ چې بیا تاسو ورکوو زه به ښکته لاړ شم په دې کې. دلته د یو فارسي فونټونه دي مثلا د هغې نه زه یو فونټ ورکوم. دغه فونټ ما ورکړه دې ته. دا به دغسې کونج نه ونیسي غټ به کړئ چې هر څومره تاسو غټو دا خط. اوس دلته ما سره دغه نیکمرغه کې دا کاپ چې کوم دی راوران شوی دی یعنې دغه شیپ کوم سایز چې دی د دې نه اخواته وتی دی ما سره نه ښکاري. نو دلته به راشئ تاسو به دغه اصطلاح چې دا فاصله چې کوم لیکلی دا آی نشان چې دی په دې کې به تاسو دا راسته طرف دا به تر هغه ځای پورې داسې برابر کړئ تر څو هغه لیکایي مو سره ښکاره شي. د دې را سایز به تاسو دغسې برابر کړئ. ښه نیکمرغه کوچنی اختر مو مبارک شه. دا ما په پښتو کې ولیکل. که غواړئ چې په فارسي کې هم ورسره ولیکئ نو دلته به تاسو بیا دغه کاپي کوئ. کاپي مو چې که ډبل کلیک به پرې واخلي او دې کې به ولیکئ چې مثلا زه اوس په فارسي کې لیکم چې دی سعید فطر مبارک. ښه که بیا دا تاسو په همدې فونټ کې پرېښودم پرېږدئ او که دې فونټ ستاسو په خپله خوښه باندې راکړه دغه فونټ هم ورته بدلوه هم ورته بدلولی شئ. نو را به شئ دلته به ورته دغه فونټ بدل کړئ. مثلا اوس دا فونټ ما انتخاب کړ دې لپاره د سعید فطر مبارک. بیا به راشئ دلته به په دغه کاپي باندې کلیک واخلئ. کاپي باندې چې کلیک واخیسته دا به بیا کاپي کړئ. دلته به راشئ او په دې باندې به ډبل کلیک واخلئ او په دې کې به ایډیټ وکوئ او اوس به زه په انګلیسي کې ولیکم چې هپی عید مبارک. نو که د دې فونټ هم تاسو بدلو فونټ د دې فونټ هم شی ور بدلولی د انګلیسي فونټونه هم شته پکې دغه لیک بڼو کې. نو ښکته به زه لاړ شم او دې ته به یو فونټ ورکړم. نو انګلیسي فونټونه دغه دي مثلا دغه یو فونټ ما ورکړه دې ته. نو دې سایز به لږ کوچنی کړم چې تر انځوره ورسېده. ښه نو تر دغه ځایه پورې ما ولیکه. زمونږ کار چې کوم دی هغه نور ډیزاین شو. دغه انځور چې زما کوم دی دا لږ پورته تللی دی. نو په دې باندې به زه کلیک واخلم لاک نه به یې وباسم. دا به زه په دغه فریم کې برابر کړم. نو دا ټول به لاک کوي. دا ټول به لاک کوي تر څو چې نور ایډیټ تاسو کوئ او دا تاسو سره ونه خوځېږي. نو په دغه لیکنه باندې به بیا کلیک واخلئ. په لیکنه باندې مو چې کله کلیک وکړئ په 3 طبقو به کلیک واخلئ. دغه نوې لیکایي چې موږ سره کومه راغله په دې کې په ایډیټ به کلیک واخلئ او دلته به تاسو په دې کې مثلا خپل نوم ولیکئ. زه اوس دې کې خپل نوم لیکم چې زما د انځور لاندې راشي زما نوم. نو ما ولیکه سمیع الله صافی. ښه ما خپل نوم ولیکه
نو دغه دی دلته به یې راوړم د دې رنګ به هم ور بدل کړم تور رنګ به ورته انتخاب کړم او لیک بڼه فونټ به هم ور انتخاب کړم یو فونټ به دې ته زه ور انتخاب کړم د خپل نوم دپاره مثلا دغه یو فونټ ما ور انتخاب کړ دا به لږ کوچنی کړم ښه دا به دلته ولیکم نو باقي زمونږ د اختر لپاره ډیزاین چې کوم دی هغه برابر شه په دغې طریقې سره تاسو کولی شئ ما خو دا ډول برابر کړ نو دغه نور کوم بیکګراونډونه چې زه تاسو له در کومه په ډسکرپشن کې لکه دا شو په دې کې هم تاسو کولی شئ همدغه ډول دا سپین کوم ځای چې دی د انځور دپاره دا ترې ریموف کوئ او په دې کې خپل انځور راوړئ او لاندې ورسره لیکایي وکئ په دې ډیزاین کې هم همدغسې په دې ډیزاین کې تاسو کولی شئ چې تور ته ریموف کړئ نو دغه ډول باندې تاسو بیا کولی شئ دلته به تاسو په دغه بره کوم غش چې د سیو آپشن دی باندې به کلیک واخلئ او دلته به عکس ثبتول به انتخاب کړئ عکس ثبتول دلته دا به لاړ شي تر ټولو اعلی ترینو کوالټۍ کې او دا به په ګیلرۍ کې ثبت کړئ نو دغه وه د انځور جوړولو طریقه هیله ده چې ویډیو مو راسره خوښه شوې وي که ویډیو مو خوښه شوه لایک کړئ ویډیو او زموږ دغه ویډیو له خپلو ملګرو سره شیر کړئ چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو په آینده کې دغه ډول نورې ښکلې ښکلې ویډیوګانې تاسو ته راوړم تر بیا ښې چارې د الله په امان